په ضلع ګورم کې یو ځل بیا د دواړو فریقین ترمنځ 8 میاشتو لپاره امن معاهده وشوه. دا معاهده چې کوم ده خاص کر د اختر په موقع وشوه. ویل کېږي چې دې سره به د اختر خوشحالیانې هم د خلکو یو بد وشي. خو دلته دا خبره هم د یادونې وړ ده چې دا لومبی ځل نه دی چې په کورمه کې د فریقین ترمنځ معاهده کېږي. د دې نه مخکې هم یو شمېر معاهدې شوي دي او دغه معاهدې بار بار ماتې شوي دي، خلاف ورزیانې شوي دي او د وړو وړو جګړو نه بیا غټې جګړې شروع شوي دي او په سوونو خلک بیا په دغه جنګ جګړو کې مړه شوي دي. اوس هم دغه معاهده چې کوم ده دا خو ښه خبره ده چې وشوه، خو لا هم پته نه لګي چې آیا دا معاهده به واقعي 8 میاشتو پورې عملي شي او که نه. بل طرف ته کوم چې د پاړوچنار او پېښور ترمنځ د سړک دی هغه لا هم بند دی. د جرګې یو رکن اصغر خان وایي چې د سړک کولاوېدو لپاره به هم دوی حکمت عملي تیاروي. پوره روژه او د دې نه مخکې څو میاشتې پاړوچنار ته د خوراک سپلای د دویانو سپلای بنده وه، د کوم په وجه چې مقامي خلک د سختو مشکلاتو سره مخ وو. موږ دا ویلی شو چې د پاړوچنار خلک داسې محصور شوي دی لکه څنګه چې په غزه کې مسلمانان محصور شوي دي.